ته راته وایې چې 88 هېوادونه ورسره دي 100 شي پروا نه کوي مګر به زه خوا د اقل د وطن د یو زلمي په حیث یو پښتون په صفت دا شمله مې خو د دوی پښو د چا پښو ته پردو پښو ته خو نه ده وراچولی پرته باره پر خو دومره ننګ او غیرت ګټلی دی او بیا تا باندې زه دا وایم چې زه حاضر یم درسره توره کړم بل څوک نه راولم دا رښتیا درته یم چې بل څوک نه راولم نه یې راغواړم ځکه چې زه قوم لرم زه وطن لرم زه خلک لرم زه تاریخ لرم زه خپل قوم زه خپل وطن زه خپلو خلکو زه خپل تاریخ ته آواز راپورته کوم چې راپورته سئ ملاوې وتړئ چې چېرته څه خیل توره کوئ زه حاضر یم په مخامخ د تاسو په مخ کې په اول قدم کې سره لاړ شو بسم الله ډاکټر نجیب الله په 1940 کال کې چې په افغانستان کې د محمد ظاهر شاه پاچاهي وه وزیږېد. ډاکټر نجیب الله د اختر محمد زوی او په خټه پښتون او د پکتیا د احمدزی قوم څخه دی. د ډاکټر نجیب الله پلار د محمد ظاهر شاه په پاچاهۍ کې په پاکستان کې د افغانستان د کونسلګرۍ سوداګریز استازی و. نوموړي له فانتا نجیب سره واده وکړ او 3 اولادونه لري چې ټول یې لورګانې دي. هیله نجیب او مسکا نجیب د ډاکټر نجیب الله دوه هغه لورګانې دي چې نوموړی لا تعقیبوي او سیاسي فعالیت لري. ډاکټر نجیب الله د کابل په حبیبیه ښوونځي کې شامل شو او له هغې ښوونځي څخه د 12م ټولګي سند ترلاسه کړ. وروسته نوموړی د کابل پوهنتون طب ښوونځي ته بریالی شو او په 1915 کال کې په همدې ښوونځي څخه د معالجي ډاکټر په توګه فارغ شو. هغه وخت چې د خلق ډیموکراتیک ګوند په افغانستان کې سیاسي فعالیت پیل کړل نو ډاکټر نجیب الله د محصلۍ په دوره کې و او له دغه سیاسي ډلې سره یې مینه پیدا شوه. په 1965 کال کې ډاکټر نجیب الله د همدې سیاسي ګوند غړی شو او فعالیت یې د پرچم په نوم سیاسي برخې سره ډیر و. په 1970 کال کې نوموړی د خلق ډیموکراتیک ګوند د مرکزی کمیټې غړی شو. یو کال وروسته دغه ګوند په افغانستان کې د غوایي اومې په نوم پوځي کودتا ترسره او د حکومت واک یې په لاس کې واخیست. د خلق ډیموکراتیک ګوند په بهرنی سیاست کې د افغانستان او د خلق ډیموکراتیک ګوند په نوم یادېدو خو دننه بیا په 2 ډوله یعنی د خلق او په پرچم باندې ویشل شوی و. د ببرک کارمل په مشرۍ ډاکټر نجیب الله یو شمېر نورې مشهورې څېرې د پرچم اړخ غړي وګرځول او په خلق اړخ کې مخکښ کسان نور محمد ترکی او حفظ الله امین ول. دا چې په دغه 2 ډلو ترمنځ اړیکې ښې نه وې او واک د خلق ډلې سره و نو ډاکټر نجیب الله په ایران کې د افغانستان سفیر کړ او د کابل له سیاسي صحنې څخه بیرون کړ. له سفارت راوروسته بیا په 1980 څخه تر 1985 کال پورې نوموړی د 15 کالو لپاره د حکومت د اطلاعاتي خدماتو رئیس وټاکل شو. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد پوځیان له افغانستان څخه بهر شول او له افغانستان څخه خپل ډیر ملاتړي واغست. د ډاکټر نجیب الله په دغه موده کې ډیرې سمونې رامنځته کړې او د صلح عمومي پروسه اعلان کړه. هغه وخت چې د مجاهدینو په نوم پاکستان او ایران میشتې ډلې کابل ته رادننه شوې او نوموړي ته اجازه ورنکړه چې هند ته لاړ شي او په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې نظربند کړ. له ډاکټر نجیب الله سره هوکړه داسې شوې وه چې هیواد به خوشي کوي او هند ته به لیږل کیږي خو له جوزجان او پریاب څخه راغلي د عبدالرشید دوستم ملیشي ځواکونو په هوایي ډګر کې مخه ونیوله او بیرته د ملګرو ملتونو دفتر ته ولېږل شو. هغه وخت چې طالبانو د کابل واک په لاس کې واغست نو ډاکټر نجیب الله لومړی په ډزو ووجو او وروسته یې د کابل ښار په اریانه څلورلارې کې په دار ځوړند کړ. د ډاکټر نجیب الله سره د هغه ورور هم ووجل شو او طالبانو سیګریټ او پیسې د ډاکټر نجیب الله او د هغه په خولې او لاسونو کې ورکړي وو. ډاکټر نجیب الله د خپلې ولسمشرۍ پر مهال له ګوندي اړخ اوښتی او یو ملي کس ګرځېدلی و. نوموړی د ملي مصالحې حکومت اعلان کړ او وروسته یې په خپلې خوښې مجاهدینو ته حکومت خوشې کو. د طالبانو پر راتګ سره په دار او د مجاهدینو په حکومت کې خلک د ډاکټر نجیب الله ارمانجن شول. دغه او ورته نورې مسلې دي چې ډاکټر نجیب الله د میلیونونو افغانانو په زړونو کې ځای پیدا کړی دی.